انتهائی محترم اوریدونکو کتونکو نن 7 جولائی 2022 ته د مفتی پیدا پنځپيري معتزلی سره زمونږ د تقریبا میاش کافي قبوش ولا چې یو سلسله د کلیپونو روانه و د مناظرې په حواله سره پس منظر تاسو ته معلوم دی هغه دا و چې د یو کلیپ کړهو په کې چیلنج ور کړهو چې د یو سره سره حواله نوي پیدا کړي زمونږ بیا چیلنج زمونږ سره د مناظره و کیدی نه عذاب قبر په عنوان باندې په دې موضوع چې پنځپيريان منکر دي د عذاب قبر نه د ما جواب ورکو په کار دا و چې د زمون سره رابطه کړی و مناظره جوړه کړی و خو بهرحال یو کلیپ بل کلیپ به تقریبا زما دویم یا دریم نمبر کلیپ راغی نو د بیا دویم نمبر کلیپ د بیا د مفتی فیض الحسین صاحب سره رابطه وکړه چې مخکې کلیپونه مکوي مونږ به هم نه کوو مناظره جوړو د طریقه کار دا دی چې مخکې کلیپونه منشي او د مناظره جوړی نه د زما سلورم نمبر کلیپ راغم د مولانا عبدالرحمن عبید صاحب سره د رابطې کوشش کړه او سره رابطه کړه چې کلیپ مکوي مناظره جوړو نو مناظره خو ته 15 ورځو کې جوړ نه کړل لس منټ میسج کې یقین وکړه د 2 منټو خبرې مفتی بدای په 20 منټ کې کوي صرف وخت ضایع کول دغه میسجونه ما ټول واورید د مفتی فیض الحسین صاحب چې دور سره کړي یقینا مفتی فیض الحسین صاحب حفظه الله هر ممکن کوشش کړی چې مفتی پیدا تیار شي خو مفتی پیدا صرف په بوسو کې وبو بوزي چل ول کوي نه کوي مناظره نن د پنځم کلیپ ز بیا د ریکارډ کوم پنځم کلیپ د 13 دغه کې د حاصل او خلاصه د دارت د کوم کلیپ کړه د مخ کې کلیپ کې دا کړو حدیث ویلو قال رسول الله صلی الله علیه وسلم الصدق ينجي والكذب يهلك دا قال رسول الله صلی الله علیه وسلم فرمایلی دي چې الصدق ينجي والكذب يهلك د باندې موږ پکړو کو چې دا حدیث نشته ده ذخیره احادیث کی دا روایت نشته کوي درسه بسم الله وک پیښه کا د سره چون کې ونه 14 منټه سکم د پدی باندې بحث کړی دی چې ما روایت بالمعنی کړی دی نو دوم رب وقوف سړی چې روایت بالمعنی به دیته ویل کی شاید د عوام هم د تا په خبره باندې پوه شي ته ګوره اوس یو سړی وایي چې پیدا او مفتی منیر شاکر څخه خپلو کې رونه دي ګوره دا معنی شوره حدیث او بیا د خپل الفاظ جوړ چې قال رسول الله صلی الله علیه وسلم الفداء والمنیر اخوانی د سره قال رسول الله وایي او بیا عربي الفاظ وایي الفداء والمنیر اخوانی دې ته روایت بالمعنی ویل کیږي او دا وایي په اصول حدیث کې کتاب پڑھاو ما منستا قسم دې ستا تا خو چې خودکشي کړې وې ته خو چړوې نه د شرم د وزیر ستا غونته کې سړم ژوند تیرې دلته او بیا په میډیا راځي زه خو تا ته بالکل حیران یم او د پنځپيريانو ته حیران یم خو پنځپيريانو ترت کړه یلته مناظر کې په زور وستلې هغه ځکه مستا مونږه حیثیت نه چې پنځپيريانو بنځ دته دی چپلاسي حیثیت دی هم نشته دغه خو بس راشي بیا دغه کې الته کسان د لاسون نه نسی بره چته یار بس خدای ته وره مان اور معاف کړي نو مرزه غول مخره کنه چې به درته مونږ دغه کو ال طریقه چیلنج ورکو به درته مونږ جواب درکو بیا خو دې خو شروع کی یو تمینت کې بل تمینت کې لا کور ته در به کسان تر زر د سر رابطه پرون زمو مند کې ولته موبایل به خار نه کو او ما ته واتس اپ باندې دومره زیات میسجونه راشي یقین وکړه چې هغه زمانه پر قتل ممکن نه وي او ما تعالی کس در کړه دی چې هغه سره رابطه دوه کسانو نمبر می درکړي مناظره ور سره جوړه کا خو بار استا دا کوشش چې دیو کلیپ ونه کینو کلیپ به بهر صورت مونږ کو زمونږ پالیسی د امارت اسلامي ده چې مذاکرات بم کو جنگ بجاری وي جنگ منو جنگ بندي بنوي نو هم تاسو سره کلیپونه وکاو ته چې چا سره رابطه کوي ان شاء الله برحال دا خو د کلیپ خلاصو دوه نمبر دی وي ما ته وستا شاګردان ما سره رابطه کې دي هغه یې مقرر کوي چې مفتی صاحب د سې دی ودار او کنځري مړه دروغ مو اعلانات الله علی الکاذبین زما د یو شاګرد ریکارډ وخای چې تاسو دا خبره کړې اوس جدا خبره تاسو سره پنځبیر در سره په زور زما شاګرد کې نو خو جدا خبره ده دویم نمبر د ما ته خپل مدعا پرې خو ما درته کله پرې دروغ ولې شرم نه لري دریم نمبر د ما ته وایي وای تا په مناظر کې یو حوالم نه د پیش کړ په انکار د زبغه نو دا خو ته وای کنال ته یا کون وړوند هغه وخت به ته تیارې کو کسانو هغه وخت تیارولې ما چرته میدان جنگ کې اسونه نه سربيږي ا مناظر به وګور ان شاء الله حواله به د مخې ترش او تا ویلو چې بیا به پکینو چیلنج دی ورکړو راځه کینو موږ سره په دې موضوع کړه ان شاء الله بیا به درته وقوي فزدي شاید کمزوري ده سلورم نمبر دی وای او ما ته نه دی خپل مدعا په یادېرو سره پیش کړ ګوره یو زما داوا نه ده ګوره ما ویلې دی چې زه عذاب قبر منم د عامو امواتو د پاره د کافرانو د پاره د فساق او فجارو د پاره د نیکانو د پاره ثواب منم دغه په تعلق د روح باندې منم
هلته په یادېرو باندې زما مناظره هم شوې ده. تر ټوله مناظره 4.5 غنټې د بټخیلې والا واوره تا به اورېدلې مې، خو صرف د جهالت د وجې نه او صرف د ضد د وجې نه لګې به ما څه ویلي چې تعلق رو د یادې نه زموږ مراد سره ما کې پوره تفصیلات کړي دي. بهرحال انشاءالله چې ته موږ سره مخامخ شو بیا به تا سره هم کوو په هغې باندې. په بهرحال چې په موږ الزام مه لګوه، زمونږ ته وکیل مه جوړېږي، موږ په خپل وضاحت کولی شو. بیا ما ته وویل ستا اقرار موجود دی چې شاهد الله په سابقه ور کې زموږ سره ما ردیه بله ورځ جواب کړی و په بل کلیپ کې. بیا خبرې مه کوه، بس یو خبردار کلیپ کې کوه. ما ردی جواب کړی، بار څوک جوابونه نه کوي، دروغ مه وایه په ما باندې. بیا دی وایي ما درته دریم کلیپ په اخره کې 4 موضوعات انتخاب کړل. ګوره دا دومره قمقل سړی دی د پیدا هغه ورځ شرایطنامه لیکلې ده، جاری کړې ده. نو د شرایط خو یک طرفه نه وي که نه، شرایط خو دا دی چې د فریقینو اتفاق پرې راشي. بیا دومره قمقل لیکلي د احناف اصول. نو دا تا چې څه لیکلي قمقله د احناف اصول نه دي، د شوافي اصول دي او احناف ورسره په دغه کې اختلاف لري په بعضې اصولو کې. بیا د طبقاتو کم تقسیم دي کړی، دا الګ ووایي چې در چا تقسیم دي، ته په دې باندې نه پوهېږې او راغلی. او ما درته بله ورځ د دې جواب درکړی و چې ګوره د مناظرې دپاره قطعیت ضروري دی. که ستا د اصول نه د اصول فقه هغه اصول مراد دي، نو دا مجتهد دپاره دي، د مقلد دپاره نه دي. دویم نمبر که ستا هغه اصول مرادي کوم چې د عقیدې د اثبات دپاره دي، نو د عقیدې دپاره قطعیت ضروري. بسم الله کې انشاءالله په متواتر احادیث سره د قرآن په آیتونو سره به درته خپل عقیده ثابتوي انشاءالله. مخامخ کښېنه، خو دغسې مه کوو چې شرایطو بوجۍ دي تیاره کړل، نه مخکې نه ما ته والوځه پالوه او دا وکړه او دا وکړه. ته چې دا کم شرایط وې ته ما سره کښېنه، زه درته په بنیادي عقایدو کې مخامخ په مخامخ باندې یوه عقیده وایم چې په دې طریقې سره شرایطو سره ته ثابت کړه. انشاءالله حرکت به ونه کړي. خو بس قمقل سړی یو جاهل هم یو بل قمقل مې دواړه څیزونه در پکې نشته، نه عقل شته نه علم شته. بیا د ماتې موضوعاتو کې انتخاب. ګوره د موضوعاتو انتخاب سره به وروسته ګورو. اول نمبر زما ستا خبر روانه ده د کم کلیپ نه چې خبره شروع شو کې تا چیلنج ورکړی او چیلنج په دې خبره و چې دیو مونږ ته پنځپیرانو ته رضا قبر منکرین وایي. بیا دې په دغې چیلنج ورکړو، موضوع انتخاب هم تا کړو، چیلنج دې هم په هغې ورکړو. یا خو چیلنج واپس واخله میډیا ته مخامخ، بلې موضوع انتخاب به وکړو انشاءالله. که هغه نشي اخیستی بیا مړه هسې دجل نه کار ما اخله، بیخي دې د ځان نه قمقل جوړ کړی دی لګیایي. بیا دې ما ته وایي چې تا ته اخري تاریخ 7 تاریخ دی، انتظار کوم دا 7 تاریخ دی. نن تا ته ما په دې وخت کې تقریبا چې د خو بیا تیاری بیا به ورکوي، تقریبا په دې وخت کې 25 منټه کم 4 بجې دي. ما ته تکلیف ریکارډ کو انشاءالله و به ګورې. بهرحال زما نه خبرې خلاصو حاصل بیا دا دی د ټولو کلیپونو. مفتي پیدا صاحب تا چیلنج ورکړو په دې خبره چې دیو په موږ دروغ تړي چې تاسو د ذبح قبر نه منکرې او زمونږ بیا دیو ته یو ځل چیلنج دی چې که بیا را سره کینی خبره دی وکړي چې څه حوالې پیدا کړې وي. ما ته جواب درکړو مسلسل لګیم دا سوم کلیپ دی. ما ته 100 کسانو سنجیده خلکو رابطې وکړې، بس دله نور جواب ما ورکړو دنه قلار کېنه. بس په هغه سړي رحم وکړي، خو قمقل هم دی، بل جاهل هم دی، بل هغه حالت ته وګوره. نو بهرحال زه تا ته جواب درکوم. ما هغوی ته ویلم انشاءالله کوره پورې بس غلوم دغسې نه پرېږدم. نو جواب به درته درکوم انشاءالله العزیز. خو بکواس مه کوه، په مین خبره باندې راشه. ما درته 2 ملګرو نمبرې درکړي دي، رابطه ورسره وکړه. که ته نه کې هغوی به در سره رابطه وکړي. تا مخکې کلیپ کې نمبر پرېښی جزاک الله خیرا. انشاءالله هغه ملګري به در سره رابطه وکړي. خو دا بحثونه او شرایط دا قیسې پرېږدي، د موضوع انتخاب ته کړه صرف او صرف تاریخ، ټایم، ځای. دې 3 سیزونو باندې 100 کسان مې مناظره کې په دې 4 خبرو باندې شرایط صرف کېږدي. هغه تا سره په وټسپ هم کېدی شي، مخامخ کښېنې هغې سره هم کېدی. 15 منټو خبره د زیاتي نه ده. انشاءالله ولز مناظره به وکړو، نور زیاتې خبرې پرېږدو چې بیا د روح پولا او پولا. انشاءالله تا سره موعده ده چې په عذاب القبر په دغه موضوع اوس وشي چې پنځپیران د عذاب قبر نه منکر دي. انشاءالله په هغې به هم در سره مخکې بیا ځو. موضوع تا انتخاب کړی دی، چیلنج دې پور کړی، موږ درته جواب درکړی. اوس تېښته تېمه هغه د عوامو په نسبت باندې مجرمې، د الله په نسبت مجرمې. که تر دغې نه وستښتې، الله دې موږ ټول د پنځپیریانو د ګمراهۍ نه، د هغوی د غلطو عقایدو نه وساتي او د هغوی د وسوسو نه. جزاکم الله خیرا. السلام علیکم.